د ډیر شمیر افغانانو ترمنځ باور دا دی چې پاکستان د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په تیرو شلو کلونو کې د تیر جمهوریت پر ضد د طالبانو پلوي کړي او دوی ته یې امن پټنځایونه ورکړي وو. دا انګېرنه هم شته چې د تیر جمهوریت د ړنګېدو تر شا د پاکستان لاس و. خو اوس همدا ګاونډی پر طالب چارواکو تور پورې کوي چې ترهګرو ډلو ته یې په افغانستان کې ځای ورکړی دی. خو رښتیا څه دي؟ نن به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو، د تیر جمهوري نظام د سقوط پر عواملو او د طالبانو د حکومت پر راتلونکي د پاکستان لپاره د افغانستان د پخواني ځانګړي استازي محمد داود عمرزي سره خبرې وکړو. داوودزی صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه. تاسو نه کار ودان. داوودزی صاحب مخکې له دې نه چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړو، تیر جمهوري نظام ته به یو څه تم شو. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دیموکراسي، ولسواکي او د بیان ازادي حاکمه وه. ولې دا نظام بیا ړنګ شو؟ ستونزه په ولسواکۍ کې ده او که په پلي کوونکو کې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په ولسواکۍ کې خو بالکل ستونزه نشته، چې هغه د ملت د ارادې ممثل وي. ولسواکي یعنی تمثیل د ملت د ارادې، په هغې کې هیڅ مشکل نشته. اما په پلي کوونکو کې د یو دویم دا چې په افغانستان کې دا دور د دیموکراسي یعنی دویمه دیموکراسي اوله خو 1960 دهه کې وه، دا داسې یو حالت کې راغله چې افغانستان د خارجي قیومیت لاندې و. دلته په افغانستان کې څه د پاسه 1,80,000 عسکر موجود و. نو په دغه حالت کې د ولسواکۍ تطبیقول ځینې ستونزې لري، ځکه په مقابل کې بیا یو ډیر سخت مذهبي جمع ولاړه وه چې د ولسواکي نه پرېښودله چې ریښې وغځي. داوودزی صاحب که دا هم راته وایي د پلي کوونکو د ستونزې څه وي؟ هغه چارواکي چې عملا په دې نظام کې ښکېل وو. اخو لست اوږد دی. مهمه خبره دا ده چې افغانستان پخوا یو ضرب المثل و، کابل او افغانستان دوه بیله ملکونه دي. نو په تیر 20 کلو کې او بیا بالخصوص په تیر 9 کلو کې تمرکز په ښارونو کې شو. اطراف د یاده وته اطراف یعنی کلی د ولسوالۍ د سطحې پورې هغه خالی پاتې شو، تش پاتې شول، او هغه تشې بیا طالبانو د یو خپل سختدریزه کړنلارې سره هغه ډکه کړه. نو په مرور د زمان باندې ولسواکي ناکامه شوه. نو په هر صورت یعنی د مشرۍ د سیاسي مشرۍ کمزوري په عمده توګه باندې دوه قسمته وه. یو دا چې په مرکز کې د سیاسي قشر ترمنځ یو نوع اجماع چې ضروري وه د ولسواکۍ لپاره هغه یې رانوستلی شوه، او بله دا چې د مرکز او د اطراف ترمنځ رابطه درسته مدیریت نشوه کړې. داوودزی صاحب اوسني وضعیت ته په کتو باندې څومره پخواني چارواکي ګرم دي او فکر نه کوئ چې د دې وخت را رسېدلی څو د جمهوریت د مهال چارواکي په څرګنده په خپلو تېروتنو باندې خبرې وکړي او ویې مني؟ دا بالکل د ملت حق دی، بیا خصوصا د نوي نسل حق دی. د هغه نسل چې په افغانستان کې لا تولد شوی نه دی، د هغوی حق دی چې بالاخره پوه شي چې عوامل د دغه بدبختۍ څه وو، عوامل د دې ناکامۍ د ولسواکۍ څه وو. دا باید سیاسي قشر هغه چې ژوندي دي، هغه چې د جمهوریت کسان اوس اکثر د ملک نه بیرون دي، دوی باید د پردې په مخ ظاهر شي، دوی باید حقایق ووایي، دوی باید خپله ملامتي ومني. اما په دې څنګ کې بیا زما په فکر باندې د افغانستان د سیاسي قشر ملامتي 50% وه. 50% ملامتي بیا زموږ د بهرنیو مشترکینو هم وه، چې هغوی هم باید خپل کوتاهي، خپل قصور، خپل ملامتي ومني. البته خپل ملت ته باید ومني، ځکه د هغوی ناکامي خپل ملت ته زیان رسولی. داوودزی صاحب همدې موضوع ته به تم شو. تاسو هم د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه د کورنیو چارو د وزیر او ګڼو نورو مهمو څوکیو کې کار کړی دی. تاسې د یو چارواکي په توګه باندې څومره ځان ګرم منئ او تر څومره موده خپلې تېروتنې منلې دي، او دغه چارواکي چې نه راوځي، خپلې تېروتنې نه مني، علت یې څه ده؟ زه خپل سیاسي ژوند په دوه قسمه تقسیموم.
د 2001 نه تر 2014 اخر پورې او بیا 2014 نه تر 2020 پورې هغه اول دور کې چې زه 2 دور رئیس دفتر ما یو دور د کورنۍ چارو وزیر ما دا اوس د طالبانو مشران خپل اقرار کوي چې 2014 اخر کې د طالبانو تحریک ختم شوی او تقریبا خو بیا د گاونډي ملکونو بیا د خپل منځ کې تغیرات راغله البته چې دولت ضعیفه شو دوسره نظام راغی هغه ټول مشکلات باعث دي چې طالبانو برته بروز وکړي یعنی هغه دور 2001 نه تر 2014 هغه ډیر ختلې دي ولسواکي ډیر پلي شوې ده انتخابات شوي پارلمانونو ته انتخابات شوي ولایتي شوراګانو ته شوي دي د ریاستي جمهوریت انتخابات شوي ټول نتیجې خوا ولسواکي په قوت روانه و د انکشاف په لور و 2013 کې د یو حالت راغی چې دولت ډیر کمزوري وښکارېده او اته د دولت خپل منځ کې مشکلات او اختلافات پیدا شول او رئیس جمهور غنی ما سره په یو مجلس کې د خبره مطرح کړه چې د دولت د نظام راتلونکي انتخاباتو پورې نه رسیږي موږ سره یو ځای شي چې د دولت ته نجات ورکړو چې بیا راتلونکي انتخاباتو کې ټول سره په ګډه ګډون وکړو نو زه هغه وخت د حراست او ثبات د شورا غړی وم موږ د شورا په سطح د فیصله وکړه چې دولت نه حمایت کوو ترڅو دولت انتخاباتو ته ورسیږي نو بیا زه دولت سره یو ځای شوم د دې لپاره چې ګوندي ک نجات ورکو داود زه په همدغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کړی دی او د افغانستان 2 ولسمشرانو سره تاسو کار کړی دی په کومه تیروتنه مو پښیمانه یې چې ملت نن په ښکاره توګه وایي یاست لنډې کې راته ووایي بالکل ماته وویل شول د خپل بهرني همکارانو د خوانه چې د رئیس جمهور غنی یا د ډاکټر غنی د کمپاین مشري ونه منم هغه نه غوښتل چې د انتخاباتو شي هغه ویل چې موږ وزو او غواړو چې یو ګډ حکومت جوړ شي د طالبانو او د جمهوریت که تاسو انتخاباتو کې بیا ګډ حکومت نه جوړیږي دا مشوره ما دا غوښنه نه منله هم دا اشتباه و د دې معذرت غواړم ډېر مننه کور ودان د وزیر صاحب د پاکستان مسلې ته براشو ډېر شمیر افغانان او حتی د تیر حکومت یو شمیر چارواکو په ښکاره دا ویلي دي چې پاکستان د افغانستان خیر نه غواړي او یو جګړه ځپلی افغانستان د یو سوله ییز او آباد افغانستان پرتله د پاکستان په ګټه ده تاسې هلته کار کړی دنده مو ترسره کړې پاکستان د افغانستان لپاره څنګه یو ګاونډی دی او د دغه هیواد ملي ګټې په څه ډول افغانستان کې خوندي دي د افغانستان او د پاکستان اړیکې د هغه ورځ چې پاکستان جوړ شوی دی خې نه وي پاکستان افغانستان ته د یو تهدید په توګه کتلې دي او په بعضي حالاتو کې چې وضعیت خو بیا افغانستان ته د خپل ستراتیژیک عمق په توګه کتلې دي که زیر شو نو د 1903 اویان را په دی خو بیا پاکستان جدي مداخله شروع کړې په افغانستان کې اولین ډله چې د اخوان المسلمین پاکستان ځای ورکړ چې بیا هغه وروسته د شوروي اتحاد تجاوز په دوران کې په مجاهدینو باندې بدل شول د ماغه وخت د پاکستان مداخلي جریان لري تر د نن ورځې پورې دا اوسه همدغه خبره باندې تم کېږم په تیر شلو کلونو کې داسې ویل کېدل چې طالبانو ته پاکستان امن پټن ځایونه ورکړي دي ستاسې په ان باندې د دوحې په خبرو اترو کې او د چې وروسته طالبان په افغانستان کې واکمن شول څومره د پاکستان لاس و او د دوحې په خبرو اترو کې په ځانګړي ډول طالبانو د افغانانو نمایندګي کوله که د پاکستان د سیاستونو دا بالکل دقیقه خبر ده چې په تیر شل کلو کې د پاکستان او د طالبانو ټینګ ملګرتیا و د طالبانو مشرانو قومندانانو ټولو ته ځای ورکړو پټنځایونه او زخمیانو ته تداوی کېدل کورنۍ ورته ساتلې اولادونه هلته درسونه ویله بیان ډېر عمیق او نږدې اړیکې درلودلې خو کله چې طالبان دلته حاکم شول په افغانستان کې د اړیکو لږ زره فرق وکړ اما اساسات دومره قوي دي چې هغه پر ځای دي فرق په دې خاطر وکړي چې د پاکستان توقع دا و چې د ټي ټي پی به د افغانستان طالبان یا د افغانستان نه وباسي یا به ورته تسلیم کړي چون د دوی ملګرتوب طالبانو هغه کار ونه کړ تر اوسه پورې داود صاحب په کور دننه د طالبانو لپاره د حکومت ننګونو ته به اوس تم شو په اوس مهال کې چې طالبان دغه نږدې 2 کاله کېږي او د کلنۍ په درشل کې دي 2 کاله پوره شول په کور دننه د طالبانو لپاره اونده ننګونې څه دي او په دې تیرو 2 کلونو کې څه یې کړي دي څومره یو حکومت او دولت ته د دوی دغه نظام پاتې کېږي
د طالبانو یوازینی لاسته راوړنه چې یا تصادفي لاسته راوړنه ګڼو یا د حالاتو د تغییر په اساس باندې لاسته راوړنه دا واغه ده چې افغانستان کې پس د 45 کلونو نه اولین زر لپاره جنگ ختم شوی دی دا که دوی دا وکړي چې د زمنګ لاسته راوړنه د ډیر سره مخالفت نه لرو دا حقیقت خبره ده په تیر 2 کلو کې دا یو مثبت شی دی چې نه د ډالو ترمن جنگ شته افغانستان کې او نه د کوم خارجي قوت اما نور هر څه به منفي خواته روان دي او هغه طالبانو ته چیلنجونه دي هغه طالبانو ته مشکلات دي مثال په توګه او هغه د دوی خپل کړنې دي د دوی خپل کړنې او کړنلارې باعث دغه مشکلات شوي مثال په توګه د افغانانو ته هغه اساسي حقوق نه ورکي بیا بل خصوص میرمنو ته او جنکو ته د دوی اساسي حقوق چې حق د کار دی او حق د تعلیم دی هغه نه ورکي همدارنګه د نړیوالو سره هم لوی مشکل لري د نړۍ د هر ملک دښمن یا بل خصوص د گاوند د هر ملک دښمن افغانستان کې پروت دی د طالبانو درون میلمه دی او طالبان د غوینه وارثي کوي ساتي خو په دې کې بیا خپل دغه لري چې د منګ اجازه نه ورکو چې چا باندې حمله وکړي خو د ملکونو شاوخوا چې دي د یریږي چې نن پورې هم حمله شوې دي د نن نه بعد به مونږ شي نو دا دویمه مسله ده دریمه مسله د افراطي فکر ده چې طالبان په جدیت سره په افغانستان کې عملي کوي هم د خپل نظام په منځ کې او هم دغه میلمه تروریستي ګروپونو ترمنځ دا بیا د گاوند او د دنیا ملکونو ته د ویرې باعث شوی ده او دغه اصلي دلیل هم دی چې د ملکونو نه راوړاندې کیږي چې طالبان په رسمیت وپیژني د دین علاوه بیا نور مشکلات هم دي مثلا انتقام جویانی دي د پخوانی نظام خلک نیول کیږي زورول کیږي وژل کیږي همدارنګه مثال په توګه مونږ اوس 40% د نفوس د افغانستان مهاجر شوی دی دا د شوق نه دي مهاجر شوی د شوق نه دي تل د ملک نه دی خوشی کړي همدانن ما یو دغه ولې د راپور چې په پاکستان او ایران کې 8.5 میلیون افغانان ژوند کوي نوري دنیا د هم چې ورسره کې 40% جوړیږي ته یعنی کم ملک به داسې چې خیر ویني چې 40% خلک مهاجر دي او بیا وایم چې دا د شوق نه دي مهاجر د مجبوریت نه مهاجر دي یا داود زه په همدغه ډول وضعیت کې د روستي پښتنې په توګه تاسو پښتم چې تاسو په ان باندې د غستونځ چې تاسو ټول یاد کړی د طالبانو حکومت بلدي ټول سنځو سره څومره دوام وکړي او راتلونکي به څه وي دوام خو خدای تعالی ته معلوم دی چې کوم نظام څونه دوام کوي چاته څونه موقع ورکي چې په قدرت باندې اما زما په فکر باندې د دوی عمر لکه تیر ظلم چې لاند وسم شاید ډیرو ګدنی د نظام ځکه چې یکتازي کوي یعنی دوی افغانستان په دوه قسمه تقسیم کړي طالب او غیر طالب باید هر شی ولري غیر طالب باید هیڅ ونه لري نه په هیڅ مشوره کې نه په هیڅ تصمیم کې شاملي دا چې ملک یو څوک تقسیم کې په دې شکل باندې چې یو اقلیت په یو لوی اکثریت باندې په زور باندې حکومت کې دا تاریخ دا گواه دی چې نه یوازې افغانستان کې دنیا په هیڅ ملک کې دا بقا نه لري